د جهان نیوز درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ. 5 ولایتونو کې د ډبرو سکرو د پروسس مرکزونه جوړیږي. د رئیس الوزرا په مشرۍ د کابینې 21مه غونډه کې په پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د ډبرو سکرو د پروسس بسته‌بندۍ، بارګیرۍ او تخلیې مرکزونو په جوړولو خبرې شوي او کرنې او مالدارۍ وزارت ته دنده سپارل شوې چې تر څو ځانګړې شوې ځمکې تصفیه او د سرپرست حکومت د مشرتابه له حکم وروسته عملي چارې پیل کړي. دغه راز په دې غونډه کې د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري په بلخ، ننګرهار، هرات او هلمند ولایتونو کې د 6 کرنیزو کمپلیکسونو د جوړولو طرحه اقتصادي معاونیت ته سپارل شوې چې د هغوی له نظر وروسته به د منظورۍ په موخه د مشرتابه مقام ته واستول شي. درنو لیدونکو، که زموږ له چینل سره تازه یوځای شوي یاست، هیله ده چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه. ښه وخت ښې شېبې.